په بدن یعنې مخ یا په پښو او یا د بدن په نورو برخو باندې د اضافي ویښتانو د منځه وړلو لپاره اسانه طریقه. مخکې له دې چې دا طریقه پیل کړو، که تر اوسه مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب، د ویډیو لاندې سور ده د سبسکرایب نشان ووهئ، په خوا کې د بیل یا ګنټۍ نشان باندې کلیک وکړئ، بیا په آل باندې کلیک وکړئ او دا ویډیو در سره شیر کړئ. که چیرې مو ویډیو خوښه شي لایک یې کړئ، که کومه پوښتنه لرئ کمنټ یې کړئ. د دې طریقې لپاره د اړتیا وړ شیان: یو دانه د غاښونو د کولګیټ په نوم کریم، یو دانه لیمو او د پخلی سوډا. د جوړولو طریقه: یو لوښی راواخلئ، هغه ته یوه کاشوغه د غاښونو د کولګیټ کریم دا راواخلئ، د لوښي ته یې واچوئ. یو دانه متوسط لیمو راواخلئ، 2 ټوټې یې کړئ. له دې ټوټې څخه یوه کاشوغه د لیمو اوبه وباسئ، دا هم ورسره یو ځای کړئ. په اخر کې د دې سره یوه کاشوغه د پخلی سوډا یا بیکینګ سوډا دا هم ورسره یو ځای کړئ. 3 واړه شیان په دې لوښي کې ښه واچوئ، ښه یې سره مکس کړئ تر څو چې ښه ګډوډ شي. دومره ګډوډ کړئ چې د بیکینګ سوډا یا د پخلی سوډا، د غاښونو کریم او لیمو ټول یو بل سره ښه خال شي. د استعمال طریقه: اول به خپل ویښتان لرې کړئ، د هغه وروسته د دې محلول په واسطه د ویښتانو کومه برخه چې اضافي ویښتان تاسو غواړئ ختم کړئ، هغه د 2 څخه تر 3 دقیقو لپاره د دې په واسطه مساج کړئ. بیا یې پرېږدئ تر 5 دقیقو لپاره دلته پرېږدئ او له منځه مه وړئ. وروسته له 5 دقیقو بیا یې په اوبو ومینځئ. دغه طریقه په هفته کې یو ځل کارولی شئ. په دې سره به مو هغه ویښتان چې تاسو نه غواړئ له منځه لاړ شي. نو هیله کوم چې ویډیو مو خوښه وي. که خوښه مې لایک یې کړئ، که کومه پوښتنه لرئ کمنټ یې کړئ.